نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب العالمین زمونږ د مسلمانانو لپاره د زندګۍ او د ژوند د تیرولو یو بهترین نظام جوړ کړی دی. هر قوم او هر ډله چې ژوند تیری د یو نظام لاندې به تیری، او که یو قوم او یو ډله د یو نظام لاندې ژوند نه تیری نو د هغې قوم زندگی او ژوند خرابي. دارنګې یو کور دی، هغې به هم د یو قانون او د یو نظام لاندې ژوند تیری. د ټولو به مثلا دا فیصله چې ډوډۍ به ما غرمه خورو، دویمه ډوډۍ او ماښام مانځه نه پس خورو، سملو به مثلا د شپې، سار کاروبار له به سار وختي وځو، غرمې پورې به کار کوو. د دې نظام لاندې چې دی خپل ژوند تیری نو متفق وي او کار به ورته اساني. اکه د دې نظام نه ګډوډ شو، یو 10 بجې ډوډۍ خوري، بل 11 خوري، بل 12 خوري، یو کس ماسپښین خوري، بل مازدیګر خوري، بل یې ماسخوتن خوري، څوک سار کار لځي، څوک د شپې ځي، څوک د ورځې ودي، څوک د ماسپښین ودي، څوک د شپې ودي، ټول د کور نظام ګډوډ شو. نو چې یو کور د 5-6 کسانو د یو نظام لاندې خپل ژوند تیری نو ژوند یې مزیداري. که هغه نظام ګډوډ شو د ټول کور ژوند خراب. دغه رنګې د دې ټول انسان، بلکې زه به مسلمان واخلم، د ټولو مسلمانانو ژوند او زندگی به هم د یو نظام لاندې تیریږي. که دا مسلمان د هغې نظام پابندي کوي او د هغې لاندې ژوند تیری خو ژوند به مزیداري، او که د هغې نه لږ غوندې ګډوډ شي نو ژوند به خرابي. رونو هغه نظام د کم لاندې چې موږ له ژوند تیرول پکار دي هغه 2 څیزونه دي. یو ته قرآن وایي او بل ته احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي. دا الله او د الله رسول د مسلمان د ژوند تیرولو دپاره د قرآن او د سنت، د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو نظام جوړ کړی دی. او دغه نظام کم چې موږ له د قرآن او د حدیث په شکل کې راکړی شوی دی هغې ته اسلام وایي، دین اسلام ورته وایي. او رب العالمین پخپل فرمائی قرآن حکیم کے وردویت لکم الاسلام دینا
تاسو لا د جون د تیرولو د پاره چې کوم نظام خوښ کړی دی هغه ته دین اسلام وایي. هر قوم یو دین اختیاري، زمونږ د دین نوم هغه اسلام دی. الحمدلله د اسلام معنا سره تابعداري. زمونږ په دې دین کې د الله او د الله د رسول تابعداري ده. نو بس خبره آسانه شوه که مونږ په خپل زندګۍ کې د الله او د الله د رسول د تابعدارۍ په نظام لاړو نو خدای به هم خوشحاله د خدای رسول به هم خوشحاله زندگی به مزیدار. اګه د خپل جون کې مونږ د الله او د الله د رسول د نظام نه بل طرف ته لاړو، خدای خپا د خدای رسول خپا، نظام زمون ټول ګډوډ. اوسرونو دغه قرآن او د حدیثو مطابق چې یو سړی جون تیرین الاول به پیزان پیي هغه سیسته چې دی پیزان پویول غواړي هغه ته علم د دین وای، علم د دین اسلام. مثلا یو سړی او دس کول غواړي نو په دس بزان پوي یله به دس کوي. یو سړی کوي زمونس کوم نو په مونږ بزان پوي نو اله به مونږ کوي. اګدل دا او دس طریقه نه ورزي دله د مونږ طریقه نه ورزي نو دین او دس کول شي نو مونږ کول شي. دغه رنګ کوم د الله او د الله د رسول د نظام مطابق جون تیرول غواړو نو پاغي بزان پویو او هغه پوی ته علم وای، علم دین ورته وای. هغه انسان ته د دین عالم وای، د قرآن عالم ورته وای، د پیغمبر علیه السلام د احادیث عالم ورته ویل کېږي. نو مسلمان لپاره دی چې د خدای په کتاب په قرآن او د پیغمبر علیه السلام په کتاب په احادیث باندې ځان پوي کی. قسم دې کې ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو ګورې ګټه ده. دا نور که تاسو څومره علمونه ګورئ کنه، لکه مثلا یو سړی ویره ډاکټري یو اوچت علم دی، بشک یو بهتر علم دی. یو سړی وی انجینری یو بهتر علم دی، لیکن دا ډاکټرۍ او د انجینرۍ او د دې دنیا د نورو علمونو بعضې نمونې ګورې خدای حیواناتو لم ورکړي دي. صرف یو هغه علم چې هغه د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره تعلق لري دا فقط صرف انسان ته خدای پاک ورکړي دا علم، دا بل چا نه ورکړي. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلی ده په خطبات کې، خپل واقع نقل کوي. ویزه یو ځل دیهات او لاړم باندې ته، موږ شهري علاقه کې اوسېدلو، باندې ته لاړو. وی هلته زموږ رشته داران و هغوی کرم شپه وه. وی د باندې هغه آب و هوا زما ډېره زیاته خوښه شوه. وی ما هغه ملګرو ته وی رشته دارانو ته چېرې تاسو خو مزې وکړئ، ښکلې پاک آب و هوا ده، شنه بوټي دي، دوړه نشته، خاورې نشته، لوګي پکې نشته، د ګاډو شور پکې نشته. موږ خو په دې شهري علاقه کې په دې ښاریو کې غر غورتان کړو، لوګي دي، دوړې دي، شنه بوټي پکې نشته، ګرمۍ کې سخته ګرمي، په یخنۍ کې یخني وي. تاسو خو مزې وکړئ. وی ما ته هغه رشته دار وایي چې یاره واقعي زمونږ د باندې ژوند خو ډېر مزېدار او ډېر اعلی دی، خو موږ د یو څیز نه ډېر تنګ یو چې هغې ته بیزوګان وایي. دلته بیزوګان ډېر زیات دی او ډوډۍ رانه تښتئ. که معمولي یو انسان د ډوډۍ نه اخوا چې بیزو راشي او ښکرې ونیسي، ډوډۍ ونیسي، رانه وتښتئ، جامونه رانه تښتئ، لوښي رانه تښتئ. ډېر زیات په مصیبت کې د بیزوګانو نه مبتلا یو. واقعي په دې بعضې علاقو کې دومره بیزوګان او بیزو له چې خدای پاک کومه پویه ورکړې، هر څیز رانه تښتئ او څیز راله ګنده کوي. کټوۍ به راشي تیکه کې راله به یې واړئ، بیا به رانه وتښتئ. د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو. وی ما ته قاری طیب صاحب وی د زهرو متعلق یو نسخه معلومه وی، ما چې ودرېږه یو نسخه جوړوم.
د دې بیزوګانو هم خلاص کوم. خو که یو 5-6 بیزوګانې تاسو کله مړې شوې نو دا بیزوګان هوښیار شي دا یریږي بیا به نور نه راځي. وی هغه نسخه مې تیاره کړه اوړو کې مې واچوله هغه د زهر نسخه او هغه اوړم بیا په تنور باندې پاخه کړل. بل اوچت دویم چت توختو په هغه چت باندې هغه ډوډۍ ټوټې ټوټې کړه په دې خیال باندې چې دا بیزوګانې به راشي دا ډوډۍ به وخوري دا به مړې شي. نو چې دا بیزوګانې دا نورې بیزوګانې مړې وویني نو نه به راځي تختی به. وی ډوډۍ مو ته چوره چوره کړله او یو ځای کې ورته په تماشه کېناست وی دی کې یو څو بیزوګانې راغلې. نو که ستاسو خیال چې ته بیزو هم لیدې ما لیدې ده نو چې شي خوري نو له اول یې بوی کړي پوزه یې له یوسي د هغې نه پس یې خوله کې اچوي. دا عقل انسان کې دا عقل نشته او په بیزو کې شته. په یو بیزوګانې راغلې چې دې ډوډۍ ته ونښتې هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه واپس یې کېښوده لاړې. ما ملګرو ته وی چې معلومېږي دا چې دې کې جوړ موږ نه زهر زیات شوي دي نه دا پوه شوې. وی خیر تماشه باندې ناست شو وی دې کې یو 10-12 بیزوګانې راغلې هغه هم پکې دي نور هم دي چې راغلې هر یو بیزو چې ده نه هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه او بیا واپس کېښوده ډاړه. وی لږ ساعت پس یو څو نورې راغلې هغې هغه نوړۍ راواغېستې هغې هم بوی کړې واپس یې کېښودې ولاړې. مونږ وایي چې هلکه دا خو مونږ نه زهر زیات شوي دی دا بیزوګان په پیږدي چې دې کې زهر زیات دی. وی چې لږ ساعت پس هم کتل وی مونږ خو هم ډېره ښکلی پخ کړې وه. وی داسې یو 30-40 بیزوګانې راغلې او هر یو بیزو سره په لاس کې یو شنه پاڼه ده شنه پاڼه یې راوړې ده. وی هغه شنې پاڼې یو طرف ته کېښودې او راغلې او په هغه زهرو په هغه ډوډۍ یې شروع کړه ټولې یې وخوړې. اجي څنګه هغه ډوډۍ خلاص کړه مونږ ته مو نیغ نیغ ګوري هغې ته پته ده چې دا شی خو دوی ښودی دی. وی بیا یو بیزو ورله هغه یو پاڼه یو پسې وخوړه او وی په هغه دغه د پاسه په هغه بال د بام د پاسه په هغه چت د پاسه بیزوګانې په ګډا شوې. وی ښه مستي یې وکړه او ګډې راګډې شوې او واپس لاړې یو بیزو پکې مړه شو. دا خدای پاک د هغې په ذهن کې دا شی چولې چې له دې زهرو دپاره دې بیزوګانو چې دا نورې راوستې نو معلومېږي دا چې دې کې هم بعضې ډاکټرانې وې طبیبان او حکیمان پکې وو راوستل چې دا کوم نمونه زهر دي دې له کومه نمونه پاڼه پکار ده چې هغه پاڼه سړی وخوري او هغه زهر پې ختم شي. ما ته یو ملګري دی یو تبلیغي جومات د یو ملګري نه خبره کولی افریقې ته تلي وو یو جومات افریقې ته تلي وو. نو په افریقا کې هغوی چې هغه خپلې ورځې شپې تېرې کړه ته ځنګلې ډېرې زیاتې دي خصوصا د چایو میو دا بوټي موټي هلته ډېر کېږي. نو هغې کې یو ملګري و هغه ځان سره د ویښتو د تورولو دا ډبي مبي ځان سره وړي وی زمونږ چې هغه خپل کال هغه ټیم پوره شو یو ځنګل کې یو جومات دی د هغې نه بار راووتو او داسې نور و هغې ته کېناستو ځنګل دی مزېدار او په دې سوچ کې وي چې یاره اوس خو زمونږ سفر یا سبا بله ورځو پاکستان ته نو پاکې جامې او خپل نوکونه موکونه م واغېستل او اجامت بجامت چې کوم زیاتي ویښتو هغه م پاک کړل. بعضې ملګرو ویښته پکې سپین وو نو هغې هغه دغه راواغېستل هغه ملهم هغه خپل سپین ویښته پې وستوری. یو ملګری ناست دی او څوک چای مې پخوي هغه ملګری ناست دی او هغه لګیا دی دا خپله ږیره وستوری چېرې کلي ته ځو چې دا ویښته بعض انسان تور ویښته خوښي. وی دی کې یو بیزو راغله وی چې بیزو څنګه راغله وی د ځان ته هغه ټول هغه دارو خوشته کړي دي بیزو راغله او هغه لوښې ته ونیوه او ویې تخته وی چې ویې تخته او صاحبه غم خفه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم دا خو زما دا ږیره نیمه به توره یو نیمه به سپینه چې کلي ته لاړ شم دا به څه کوم نیمه ږیره مې توره ده او نیمه ږیره مې سپینه ده دا به څه کېږي. او نور دلته دا دارو ملاویږي من افریقا خو ډېر غریبانان ملکونه دي وړې وړې اټۍ به وي اوس به څه کوو مونږ ورته وایو چې دا لکه پاکستان ته ورسو که نه نو لاول به تاله چې ته د دې څیز غم وکړو دا ږیره به یې توره کې بیا به کور ته ځې
وی هغه وی چې دا جس کې بره پورې خلک څنګه خاندي دا خلک وی خیر په دې سوچ یو وی دې کې یو بیزو رااله وی چې بیزو رااله وی دو پسې کوتک راواغی چې دا بیزو خو په دغه باندې ولما امو چې نه حیوان دی بس هغه پته څه پته لګي چې هغه ستانه هغه رنګو تختو چې هغه دا بیزو نو بله بیزو ده وی خیر بله بیزو رااله یو ډکې ورسره ډکې هغه ډکې اور کې کېښود یو ملګري چې په خول هغې سره خوا کې بیزو رااله او ډکې اور کې کېښود چې کېښود هغه ډکې وسودې چې وسودېده نو هغه ایرې یې داسې ځان ته راښ کړې چې ایرې راښ کړې نو په لاس اوس هغه ایرې رالی په ځان باندې مږي وی ما ورته وی چې هلکه دا دې تا دې ښه کالا کولا راوړل پوډر یې دله راوړل او دې بوټي کې څه زبردست کمال دی دا د رنګ چیرې دا ګوره دا بیزو دا ګړه کې وسوځه او هغه ایرې په ځان مږي او موږ ته نیغ نیغ ګوري وی خیر هغه وی چې یاره ما شرموي موږ ورته وی چې ګوره دا توکه دې کې څه چل دی دا همغه بیزو چې رنګ یې د نو تخته او دې رنګ کې څه چل دی تا یې رنګ راوړو وی سړی مجبوره ده وی چې مجبور هم که وی هغه ایرې را واغېستې بیزو خو لاړه ایرې را واغېستې او په دې ګیره باندې مکمل ومږلې او په سر باندې یې ومږلې پوره پې هغه ګیره او سر تور کړل وی چې څنګه یې پې ومږلې چې 2 منټه تېر شو سر او د ګیرې ټول ویښته یې پرېوتلې سر یې بلکل مکمل ویښته لاړل او د ګیرې نه هم لاړل سړی مونږ ته په غصه شو چې دا به را سره څه لوبه وکړو دا به زم کلي ته نو خلک به وي چې ته تبلیغ کې تللی دی کال دې تېر کړ نو دې لپاره ته تللی وي که زه خلکو ته ډېرې بانې یم کوم نو دا خو زما خبره څوک نه مني یاره وایي مونږ هم پریشان وو چې واقعي دا خو دې سړي سره ډېر زیاتې شو د بیزو هغه کرتب ته هم حیران وي چې ګوره داسې بوټي یې راوړه چې هغه بوټي په ویښتو پورې ټول ویښتونه ویښه ورسره ووتل وی مونږ هم پریشان وو چې یو ورځ دوه تېرې شوې که نه نه هغه سړي یې ګیره م را زرغونه شوه سرم او ته یقین وکړه چې کم ویښته په سر او په ګیره زرغون شو تک تور راووتل یو پکې سپین نو واپس هغه ویښته راوټوکېدل تک تور ما وی ګوره رب العالمین ته او د خدای پاک ذات ته او د خدای شان ته وګوره بیزو یم په دې پوه کړې ده دا اوس په دنیا کې یو ډاکټر او حکیم ته داسې بوټي نه دی معلوم چې هغه بوټي په ویښتو پورې سپین ویښته وځي او واپس تور زرغون شي په ټوله دنیا کې امریکا کې او لندن کې وګرځه یو ډاکټر او حکیم به داسې پیدا نه کړي چې د علاج وسري وایي مونږ وایي چې خدای اوس دا پته راته لګېدی چې دا د کم بوټي ډنډرې او د کم بوټي څانګه وه چې اوس مونږ هغه بوټي خو هم پیدا کړی وی که نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې که یو سړی ډېر زیات هم دا وي چېرې دا طب یا دا حکمت یا دا ډاکټري دا د کمال شی دی یقینا د انسان د فایدې شی دی خو خدای په حیواناتو کې هم ګوره داسې نمونې پیدا کړي دي چې هغې له هغه طب او حکمت خدای ښوولی دی چې دغه طب او حکمت د چا هم نه دی زده یو ګلکار وي یو انجینیر وي زه خشته کوټه جوړولی شم زه بهترین مکان جوړولی شم تاسو د شاتو مچۍ ته وګورئ په تیاره کې په پیټۍ کې دننه د اونې په ډټ کې دننه هغه کم کور جوړوي شپږ ګوټیز کور هر یو کور شپږ ګوټه لري او په داسې اندازه جوړ کړي چې ته یو کور د بل کور سره ناپ که نو پکې به د ویښته برابر غټوالی او کموالی بني دې مچو سره دننه پیمانې شته چې دا ناپونه پې اخېستي دي دننه ورسره بلفونه شته چې دا ناپونه پې اخېستي دي دننه دوی سره کم اوزار دی چې په هغه اوزار دوی لګیا دي یو کور د بل کور برابر د ویښته ذره پکې زیاتې او کمې فرق نه راځي دا خدای دې دپاره ښیي چې ګوره ای انجینیره ای ډاکټره ای طبیبه ای حکیمه پر خپل فن منازېږه ما په حیواناتو کې داسې حیوانات پیدا کړي دي چې ستا ته به خپل فن په اوزارو په لیباټرو زده کوې او دغه حیوانات داسې حیوانات دي چې بې د لیباټرونو بې د اوزارو نه ستا نه ښه فن زده کولی شي یو څیز دی وروڼو چې هغې ته د قرآن او د حدیث علم ویلی کېږي دا صرف او صرف د انسان سره دی په دنیا کې به داسې هېڅوک پیدا نه کړي چې هغې ته د قرآن او د حدیث علم ملو شي قرآن او د حدیث علم واحد خدای انسان له ورکړی دی
انسان هم دې دپاره پیدا کړی دی. که تاسو سوچو کې که نه مونږ ولې د دنیا د منډو تړه نه پیدا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دې صورت کې خدای پاک د انسان د علم هغه ذکر مخکې کړی دی او د پیدایش ذکر یې رستو کړی دی. الرحمن رحمان خدای چې دی علم القرآن انسان ته قرآن وخو. ګوره د قرآن د علم خبره مخکې شوه. خلق الانسان انسان یې پیدا کړی دی. نو دا طالبان زمونږ سوال کوي چې دا خو آیات کې داسې ذکر کول پکارو چې انسان د پیدایش ذکر مخکې و او د قرآن د تعلیم ذکر وروسته وي. د قرآن د تعلیم دا خبر خدای ولې مخکې کړه؟ زموږ د علما ورته جواب کوي دې نه معلومیږي چې د انسان دا تخلیق او دا پیدایش صرف او صرف دې لپاره چې د خدای قرآن زده کړي. مقصد د انسان د ژوند همداره چې د خدای د قرآن نه دې خبردار شي، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه دې خبردار شي. او کم انسان رونو چې د خدای د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو د علم نه خبردار شو، دنیا به هم ښي او دنیا سره سره به اخرت کې هم ډېر لوی مقام خدای پاک ورکړي. امام محمد رحمت الله علیه زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه شاګرد دی. ډېر زیرک انسان تیر شوی دی او ډېر خوبصورت هم نوجوان پلار راوسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له. ګوره دومره هوښیار دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له پلار راوسته د ماسخوتن د مانځه نه پس وی دې مې د صاحب راوسته ته علم وښایه، قرآن ورته زده کړه. دې ډېر خشته او مزېدار او خوبصورت او خشته ښکلې ویښتې پرېښي. نو دې امام صاحب ته ورته وایي داسې کار وکړه چې دې بوز او دا سر وله وخورایه، بیا راوله چې دا ډول یې ختم شي. نو بویه ته سر یې وله وخوره نو بیا وله راوسته. وی صاحب دې مې راوسته. چې څنګه یې راوسته او کېناسته نو امام صاحب ورته وایي داسې کار وکړه چې دې بوزه چې دې قرآن یاد کړي نو بیا راوله. مطلب یې دا چې دې خو کشر هلک دی او نوجوان دی، خوبصورته دی، پرېږده چې لږ زمانه پې تېره شي یو پوټې عمر یې زیات شي نو بیا به ورته شور وکړم. قرآن باندې خو هم خامخا کال 2 کاله لګي. وی صاحب دا قرآن په یاد کړه بیا راوله. قرآن خو دې نه دی یاد وی نه چې لال یو میاشت پسې راوسته. وی صاحب دې مې راوسته ته د خدای دین وښایه، قرآن او حدیث ورته وښایه، فقه ورته وښایه. وی دا ته ما نه وي چې په ده باندې قرآن یاد کړه. وی صاحب یاد یې کړه. وی څنګه دې یاد کړه قرآن؟ وی ته ما صاحب تپوس کړه په هغه یو میاشت کې دننه قرآن حکیم یاد کړی. نو امام محمد صاحب وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګوره هوښیارتوب دی. وی صاحب یو تپوس دنه کو کم سړی چې د شپې په اوله حصه کې نابالغ وي او د شپې په اخره شپه کې بالغ شي، د ماسخوتن د مانځه وخت کې چې دا خلک مونځ کوي دې وخت کې دی نابالغه دی، او چې داسې د شپې څه حصه ووته د هغې نه پس بالغ شو، دا سړی به د ماسخوتن مونځ کوي که به نه کوي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې وخت چونکې باقي دی دې خو مسلې نو خبر کړي امام محمد صاحب، صرف قرآن یې یاد وی چونکې وخت باقي دی نو دی خپل مونځ وکړي، لاړه اودس یې وکړه او مونځ یې وکړه، دقې وخت کې دی بالغ شوی. دی ونه وایي چې زه دغه وخت کې نابالغ وم اوس بالغ شم، خپل مونځ یې وکړه. بیا د امام صاحب نه علم زده کړه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه پس د امام ابو یوسف صاحب شاګردي وکړه، د هغه نه علم زده کړ. چې دی کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید، وی امام محمد خدای سره څه وکړل؟ وی خدای پاک ته چې کله ور مخامخ شو نو الله راته وایي چې ای محمده په دنیا کې مې ستا دا سینه د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کومه سینه چې د خپل او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کم هغه د جهنم د اور نه ډکومه، زما وبخلې. اصلي ته تپوس کې وی امام ابو یوسف صاحب کم ځای دی؟ وی هغه زمانه بره مرتبه کې ناست دی. وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم ځای دی؟ وی د هغه تپوس مکوه خو ډېرو اوچتو مرتبو کې بره ناست دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم صحیح بخاری لیکلی دی او د احادیث یو بهترین کتاب یې لیکلی دی، ناشنا خشته کتاب امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی. د قرآن نه وروستو
اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاری. او ما په خوب کې امام بخاری رحمت الله دو ځله لیدلی، دو کرته مې په خوب کې لیدلی، او په دواړو کرتو چې ما دې په خوب کې لیدلی نو په دومره نوراني چهره مې لیدلی، تاسو یقین وکئ چې ما ویره ده د مخ نه داسې رڼا ځي لکه د انور نه چې رڼا ځي، داسې نوراني چهرې سره مې لیدلی، لوړ قد والا، خشته ښکلې پټکي والا، مزیدارو جامو والا، اوږدو لاسونو والا، دا ګوتې دا لاسونه اوږده دي، یو ځل خو په مانځه ولاړ دی چې ما دې لیدلی دی، او ما ورسره مصافحه هم کړې، او بل ځل چې ما دې په خوب کې ولیده، دا ما طالبانو ته هم دا خوب نه دی ویلي، خو تاسو ته یې وایم چې بیا بل ځل مې په خوب کې دې ولیده، نو دې په یو لاره روان دی، په شنو بوټو کې یو پوله ده، په هغې روان دی، د دې مخ نه یې داسې شغلې خېږي، رڼا خېږي. نو ما هغه مخکې خوب راته په دې خوب کې رایاد شو چې دا خو امام بخاري رحمت الله علیه دی، نو زه وله زر په هغه پوله پوله ورغلم، نری پوله ده، نو ما ورسره ستړي مشي وکړو، لاس مې وله ښکل کړل، لاس مې وله ښکل کړل. ما صاحب چېرته ځې؟ وایي دا ځای کې دا مخامخ جومات دی، هغې کې درس لزم، مې دا کتاب ماله راکې، نو هغه کتاب یې ماله راکړه او دې مخکې شو، کتاب مې ترخ کې نیولی دی ورسره او دې مخکې روان دی، چې د هغه شنو بوټو د هغه پولې نه ووت او هغه جومات ته نږدې شو، نو ما ته وایي ځه اوس ته دا کتاب ماله راکړه ورته ځه، مې نه جي زه به هم در سره درس ته کښېنم. وایي ستا به څه ضروري کار یې که نه؟ مې جي هېڅ کار مې هم نشته، زه به هم تا سره درس ته کښېنم، ته یقین وکړه. نو دې کښېناست، طالبان ورسره ناست یا طالبان ټول په انتظار چې دی ورنه ټول ورته پاڅېدی، نو کتاب مو ته مخکې کېښود په رحیل کې، او د هغې نه درس شروع کړه. کتاب چې مې د سینګ کولی وکړه هغه د خپل کتاب و صحیح بخاري وه، د هغې نه درس شروع کړه، لګیا دی، زه ورسره خوا کې ناست یم، طالبانو ته لګیا دی چې هغه درس یې خلاص کړ. تاسو یقین وکړئ هغه بخاري شریف یې ماله راکړ، وایي دا ما سره بل شته، تا سره بخاري شریف شته؟ مې نه جي ما سره نشته، وایي دا ستا شو، ځان سره یوست. ما د هغې ډېر ښایسته تعبیر وویست بیا. نو امام بخاری رحمت الله علیه چې به د پیغمبر علیه السلام احادیث کله لیکل، نو په ریاض الجنت کې د نبی علیه السلام د روضې مبارکې خوا کې لیکلي دي، ریاض الجنت کې، او چې په کوم قلم به لیکل کول، نه قلم به تازه کاو، او د هغې هغه بوره به یې ځان سره جمع کوله، چې بیا به بل حدیث ولیکه نو قلم بیا په چاکو تیره که، او بوره به یې ځان سره جمع کوله، او هر حدیث چې لیکلی د هغې نه مخکې غسل کړی دی او 2 رکعته نفل یې کړی دی، او چې بیا کله دی مړ کېده نو دا وصیت یې وکړ، وایي چې ما له غسل له اوبه ګرموی، نو ما په یو رومال کې هغه قلمونو هغه څوکې جمع کړي چې په کوم مې د پیغمبر علیه السلام حدیث لیکلی دي، نو په هغه به ما له د غسل اوبه ګرمې کړې. داسې عجیبه انسان. نو جناب چې کوم وخت کې دی مړ کېده، د یو بادشاه د لاسه د وطن نه هجرت کړی، بعضې بادشاهان هم ظالمان دي، هغه ته بیا د خیرې مو کړی، هغه بادشاه ته خدای تبام کړ. یو عالم په خوب کې ولید، وایي خوب اینمه چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغلی، ورسره ډېر زیات ملګري، وایي ما ورمنډه کړې چې صاحب تاسو څه کوئ؟ وایي ما ته نبي علیه السلام فرمایي چې د امام بخاري استقبال له راغلی یم، وی چې پاسېدم د هیبت نه منډې مې کړې امام بخاري کلي ته چې یاره څه چل خو شته، وی چې ورغلم د زنانو جړا مې واورېده، وی تپوس مې کوي چې اوس لږ سات صلی الله علیه وسلم وی د استقبال نه راغلی. حضرت امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې به جناب اوسېده، او په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې د هغه قبر هم دی، چې کله هغه درس خلاص کړي او شاګرد یې تپوس وکړي، وایي صاحب څه چل وی دی خوا راشه، وایي د ما دا شا وګوره چې شاید یې کمیس لرې که اوچته یې که لمن، نو په دې شا د پاسه یو زیړ لړم ناست دی، او څو ځایه چیچلی دی، زر یې هغه لړم را وغورځوه، شاګردانو مړ کړه، وایي صاحب مونږ خو در باندې وختي پېښ شو، دا وختي مونږ ته الولې نه وې، یا لړم را پرېوته، دا خو یې تا لملا ټوله پړسولې ده. وایي هغه وخت کې مې د نبي علیه السلام یو حدیث شروع کړی، نو ما له حیا راتله چې هغه مې بند کړی و، تا ته مې چې راشه دا لړم راله مړ کړه. دومره هغې سره د پیغمبر علیه السلام د حدیثو قدر و، عزت و ورسره، او دا یاد ساته چې ته د قرآن قدر کوې که نه، دا داسې ویې لکه چې دا د خدای قدر وکړه. جومات کې قرآن کتابونو قرآن شریف له المارۍ جوړې کړې، سپارې والے
هغې له کڅوړې جوړې کړې. کور د قرآن قدر او عزت کوي. د قرآن دا قدر نه چې ته مړي سره مقبرې ته یوسې. دا د قرآن بېعزتي ده. ګورې یو صحابي سره چېرته قرآن حکیم مقبرې له نه دی تللی. بعضې خلک قرآن مقبرې له وړي، بلکل ګناه ده. چېرته قرآن مړي سره مقبرې له وړل یا سپارې مړي سره مقبرې له وړل، دا ګورې یو نه سره د قرآن بېادبي ده، دا بېعزتي ده د قرآن دپاره. که زاړه قرآن شریفونه او مړي سره په ډوره کې ښخ کړي نو دا خیر دی. بیا مړي سره یو نه سره دا ګورې د قرآن لویه بېادبي ده. نو د قرآن ادب وکړئ. د خدای د کتاب دا د الله ادب دی. د پیغمبر علیه السلام د حدیثو د کتابونو ادب وکړئ. دا د شوره که چې تاسو د نبي علیه السلام ادب وکړو. نو امام مالک رحمت الله علیه ناست د جماعت کې د حدیثو درس ورکوي. جناب یو سړی راغی، چې راغی څنګه نو هغه سړی د خلکو په دې ګویه قدمونه راواغېشتل او مخکې راغی. خلک هم حیران دي چې دا خو د امام مالک صاحب رحمت الله علیه درس دی او په دې درس کې خو د خلکو په اوږو قدم راړول دا خو ډېره ګرانه خبره ده. چې څنګه راغی امام مالک صاحب ته وایي صاحب دا درس دې بند کړه. هغه وایي درس بند کړه. وایي لږ راپاسه. امام مالک صاحب د خپل تاریخ کې لیکي چې د ما دا کلک ګمان راغی چې دا سړی لیونی دی. لکه چې د خلکو په دې اوږو قدمونه راړول دا هم ګناه ده او د حدیثو درس بندول دا هم ګناه ده او ما ځان ته پاسول دا هم ګناه ده چې حدیثونه مې پاسوي. وایم چې سړی خو لیونی دی. تر خلاصوه. هلکه ولې؟ وایي چې پاسېدم چې راته رغاړه وزه راته. یې ورته رغاړه وتم. بیا ما ته وایي چې دا تندې راته خالي کړه چې دا تندې دې له ښکل کړم. پوه شوم چې سړی خو لیونی دی، خو د دین لیونی معلومېږي. د ملا تندې را څوک ښکلی؟ د ملا څورې خلک نن سبا په تیږ ولي. نن سبا ملا د خلکو د معاشرې ناسور جوړ کړی دی. څورې په تیږ ولي. دې ما تندې ښکلی، مې چې ښکل کړه چې تندې ښکل کړه. وایي ما ورته چې یاره ورور یو تپوس ته نه کوم تا دا یو څو غلطۍ وکړې. یو خو د خلکو په اوږو قدمونه راوړل دا ګناه دې وکړه. دویم دا غلطي دې وکړه چې په ما د حدیث علمو په تندې دې ښکل کړم دا وایي. وایي هغه سړی ما ته وایي چې صاحب دا ما غلطي وکړه، حرص مې وکړه چې اصله ما نه بل څوک مخکې نه شي او تا ته درته غاړه نه وځي. ما بېګا نبي علیه السلام په خوب کې ولید. وایي ته لګیا دلته کې د حدیثو درس ته ناست دی او د دواړو جهانو سردار مبارک سره د خپلو ملګرو راغی او راتلو سره اواز یې وکړه چې امام مالک شته؟ وایي چې هغه ته وایي چې صاحب هغه ناست دی ستا د حدیثو درس ته ناست دی. وایي اواز کې ورته وایي تا ته چا وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي؟ وایي ته په هیبت ورپاسېد او دا ولیدې داسې رپېدل د یارې نه. وایي نبي علیه السلام درته چې دې خوښه مه یارېږه. وایي ځان ته یې راته غاړه باسلې او په دې تندي باندې پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله ښکل کړی. وایي ما وایي چې زه به کله اوس د امام مالک هغه سینې له ور ورسم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک پورې خپله سینه لګولې ده او هغې تندي له به کله خپلې شونډې ورسم چې بېګا پې د دواړو جهانو سردار مبارک خپلې شونډې لګولې دي. وایي صاحب ځکه مې د خلکو په اوږو قدمونه مخکې نه شي، دا مې ځکه داسې وکړل. امام مالک صاحب رحمت الله علیه خبر وکړه نو زما خبره مه وره. نه ما چاته نه دی ویلي. وایي د ما د قسم په خدای وي، په هغه ذات مې د قسم چې کوم ذات زه پیدا کړی چې کله زه د نبي علیه السلام د حدیثو د درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده راغلې چې په دغه کیفیت ما سره د پیغمبر سره ملاقات نه شوی. غاړه وځي او هغه شپه مې ښکلی. جناب چې د نبي علیه السلام د مبارک په حدیثو خدمت کوي نو نه به یې ښکلی. چې د پیغمبر علیه السلام حدیث خلکو ته ښیي نو نه به یې ښکلی، نه به یې راته غاړه باسي. دومره لوی مقام خدای پاک علماء له ورکړي د دین. ګوره زه اوس مثلا اسانه پښتو کې درته وایم. زه مثلا یو څو خبرې وکړم، خدای مو بخښه دا زموږ د جومات دا کار شروع دی پلسترې ملسترې، نو اخلاص سره چنده پکې واچوي د جومات د جوړولو لپاره. خدای پاک به تاسو له اجر ده. مونږ ګورئ نه بار چندې غواړو نه بار ګرځو، دقه ستاسو پیسې راغونډېږي یا بعضې پخپله راوړي وي دا پیسې جومات کې ولګوئ. نه چندې غواړو نه سوزکي ګرځو نه چاته ویم. یعنې دا مې په خدای یقین دی
چې داسې مې به یو 5-6 کسانو ته ووایي نو د دې په شان به 2 جوماتونه راله جوړ کړي، خو نه د سوال قصه مې نه لګي. بله تاسو خو زمونږ ملګري یې جمعې مانځله راځئ، تاسو ته ځکه وایم چې اخلاص سره پکې چنده واچوي، خدای پاک به جوړوي انشاءالله. دا هم زمونږ یقین نو چې دا دومره آبادي به جوړوي، تاسو د ملګرو په امداد او په تعاون او په دعاګانو خدای جوړ کړي. نو جناب زه چې مثلا یو تقریر وکړم او ما ته وروسته څوک ووایي چې یاره پلانکي سړي ستا د تقریر صفت کو، ستا د خبرو صفت یې کو، نو زه به ترې خوشحاله یم. چې د ما د خبرو صفت کوي خدای ما سره مینه ده. نو ګورئ وروڼو، قرآن او حدیث ته چا خبرې دي؟ د الله او د خدای د رسول. نو چې څوک د خدای او د رسول د خبرو صفت کوي، د خدای او د رسول خبرې د چا خوښې دي، د خدای او رسول د خبرې چې چا زده کړي د هغې قدر کوي، دا د شوه لکه چې دي د خدای قدر وکړي او د خدای د رسول قدر وکړي. یو خو داسې وکړه، هغه یو سړی وي کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن ثالثا. یا علم زده که نو عالم ځان نه جوړ کړه، یا طالب ځان نه جوړ کړه متعلم، او یا د طالب او د عالم خادم د ځان نه جوړ کړه. دې دریو کې یو ځان جوړ کړه، عالم یا شاګرد متعلم یا خادم. دریم نمبر ځان نه څلورم نمبر مه جوړه، ولا تكن رابعا. څلورم ځان نه جوړ نه کې ګورې غلط بشي، تباه بشي. نو یو خدای چې په خپلو بچو باندې کوشش وکړي علم وکړي. خدای پاک یاله 3 4 5 بچي ورکړي، یو بچی د قرآن علم ته وباسئ، د پیغمبر هم دا حدیث علم ته وباسئ. قسم دې دقه بچاسم په قبر کې پروت دی. که بچی ستا د دنیا تعلیم وکړي او ډېر لوی تعلیم وکړي او ډېرې پیسې مو ګټي، تاله فایده نه در رسېده، په قبر کې پروت دی، خاورې به. او که دغه بچی باندې ته علم وکړې روزي به هغه خدای ورکړي. خبره خو د روزۍ ده که نه، مونږ خدای د روزۍ نه یو. زمونږ د طالبان په دې جوماتونو کې وګوره، یو طالب خدای د ډوډۍ نه پاتې نه کوي، خدای پاک ولې ښه ډوډۍ ورکوي. عزت هم شکر دی د خلکو نه زیات دی، ډوډۍ راله خدای پاک مناسبه راکوي. د ټیک ده خلکو هغه به چرګان پولونی، مونږ له خدای له جوارو راکوي، خدای پاک هم نار نه پرېږدي. نو علم وکړئ په دې خپلو بچو باندې، حفظ پې د قرآن حکیم وکړئ، دنیا و آخر به هم د فایدې وي. یو عالم به لویو قبیلو خلکو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ، یو طالب به د قبیلو د خلکو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ، یو حافظ به د شلګونو کسانو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ باندې. نو چې نورو خلکو له سفارش کوي، نو واقع دی چې د خپل مور دپاره، د پلار دپاره، د یار دوست دپاره، د خپل تربور دپاره، د ښځې بچو دپاره خو به خامخا سفارشونه کوي. نو خپلو بچو باندې د قرآن حکیم او د پیغمبر علیه السلام د حدیث و علم وکړي. دې کې مقسم د فایده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی تاسو کې بهترین انسان قرآن په خپل زده کړي او بل ته وښيي. او یو روایت کې راځي او علمه، یا زده کړي قرآن او یا دا قرآن بل چاته وښيي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی، او د پیغمبر علیه السلام 15,000 او رسول دی. د نبی علیه السلام نه زده کړي دی، امت ته رسول دی. یو ځل ناست دی او د ریخم یو رومال ورسره لاس کې ډوډۍ خوري. چې هغه د ریخم رومال یې راواغېسته، وی واه واه داسې کې ابو هريره يتمخط في الحرير. ابو هريره چې د ریخمو په رومال کې پوزه سوڼی او بیا فوراً په جړا شو. وی ما ته هغه وخت رایاد شو چې زه به په صفه کې مدینه منوره کې چبوتره ده، دا صحابه پکې ناستو، د نبی علیه السلام نه پکې حدیث ده کول. وی مدینه منوره کې به د لوګې د لاسه مونږ بېهوشه پراتو، د ډوډۍ درک په نه لګېد. نو وی خلک به راغلل او زمونږ د سر نه به یې لتې ورکولې. وی د خلکو به دا خیال و چې ګیندا لیوني دي، د لیونو له خلک شاټونه ورکوي، لتې به یې راکولې. او وی زما د قسم په خدای وي چې مونږ به لیوانیان نو، دا به مونږ د لوګې د لاسه بېهوشه پراتو. وی یو ځل د لوګې د لاسه ډېر زیات تکلیف وراته، بکر صدیق رضی الله عنه ته دروازه کې ودرېدم چې ډېره ووتل. وی ما ته چې صاحب ما ته د قرآن یو آیات وښایه.
وې دې کې مې غرض نو چې د قرآن آیات پراته دی وخی وې دې کې مې غرض چې دیو ماته کور غوندوزي چې خلک راته کور برته وخی نو یو نوړې روړې برابر دی وخوري وې هغه غریب لا تغه ونه هغه کلم سنو وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وروته ایمه چې عمر تو درې کې مونږ خایا وې دې کې مې غرض نو چې دیره آیات وخی غرض مې دا چې بلاله خراته نه خي کور ته غوندوزي او نوړې روړې براکی دې کې دوه جهان سردار مبارک راخکاره شو نو چې راخکاره شو پیغمبر علیه السلام مې ولید وسترګې مې خوشاله شوې صحابه چې به نبی اسلام ولید داسې ازلون به روخانه شو ایمه ته چې ابو هريره دی خو راځي چل دی ایمه چې صاحب وګېما وې راځه وې کور ته بوتلم وې چې بوې تلم تاسو کې چې کور کې سشتا بیبيان ورته وې چې یو جام په یو گاونډه را لګلی وی نبی علیہ السلام هغه جام پیدا سره واغشتل او کې خودل او ما ته وی چې ابو هريره ورشه د صوفي کې څومره طالبان دي جمعات کې هغه او بل आवाज کا وتا ټول زما ملمانه دي وی ما چې سب دی ولکه مې وسوي چې یو جام په او د صوفي طالبان صحابه کرام کم از کم او یا بناستو زیات نه زیات 300 کسان بناستو نو دا خو 300-200 کسان دي دا بسنګ کېږي ویل کې می ګیلم پیدا شو چې اوګې زېما ډوړې ته ضرورت زماري سیب او ته خلک راغواړي وی خیر د نبی علیہ السلام د خبره د منلو نه خو بل چاره نه و ویل عالم ټول میرا واستل وی چې میرا واستل نبی علیہ السلام ته فرمایي ټول دایره کې کېد یو ټول کې ناستل وی چې کې ناستل وی هغه جام مبارک راواغش په خپل ګوت مبارک داسې لاس کې ونیو او یزوس ډیر زیات ګیله منه مچ د خدای رسول اوګه زېما او د دومره خلک دراو یو ګوت بام د دیو نشي وی ما ته چې ورکه د لومبخي طرف نشورو کا او چې خي طرف ولا لمه ورکه نو आवाज یې داو چې د بس اسکه وی ما دې لکه وی چې او یو خي طرف ولا د مړي غوسه په دې لکه رااله چې اوګه زېما په بوستوس کې تر خوش قسمت نه وته غوسه شو او مې چې د خدای رسول الله بس چې یوم په نه مړیږي ځکه ټول غریبان وګيري وی خیر چې هغه اوس کله لکته پاتې شو مې چې دا مال راکې ما دې چې دویم لورکا چې دویم لورکو چې هغه आवाज کو چې شابه د بس اسکه وی هغه مسکل لکته پاتې شو دریم لمه ورکل هغه مسکل لکته پاتې شو او پوه شو چې دا خو جام د پيو دی خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده زمونږ د دوارو جهان سردار مبارک له خدای ډېر لوی شان ورکړی داسې معجزې خدای ورکړې وي معجزه پیغمبر سره د الله تر طرف یو غیبی امدادي یو اسکل اخیره کې نبی علیہ السلام ټول ماړه شو وی چې راځي دغه سره ګوت مبارک کې جام ونیو وی ما د جلاشه ابو هريره زاو سوس کا شام وی ما په شونډه کې خو د چې د به اخلاص کوم زه کډې روګیوم وی شونډه په کې خو د جام نه خلاصې ده چې سکه مې زیاتې ده وی ما ته شاباس کوي مې چې سب نشم سکه وی ما ته چې تا خو جوړم به اخلاص کی کنه شابه دا بخلاصې ما بیا په شونډه کې خو د مسکه ما چې والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای کدن دومره رکشته چې دا پکې ورواړو دومره موړ شو بیا مال راکړل زیب مانه واغشتل په لاس مبارک کې خو درو په خپل اوس کې خلاص شو دا قران او حدیث دغه صحابه کرامو ګورم تر رسول په دومره لوی تکلیف اغه د پیغمبر علیه السلام نزد کړی دي او په دومره لوی محنت اغه د قران او د حدیث خدمت کړی دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث دی اوږي شو علی رضی الله عنه غالبا وای به دومره اوږي شو چې ما ته خدای کلمه می د لوګي د ناسب بس پرې کېږي ویل عرب چې د مزدوري به وکم یو يهودي باغ او ما وته داسې د چون دینه وکتل چې مې ورته وکتل نه په ما پوه شو ما ته आवाज وکړي د خبره ما ته چې باندې سیا او یخنی می شیوا نو کمیس منو یخنی او کمیس منو یو سرمن مې ومونتا نو باغ سرمن کې مسوري وکړه هغه مې په دې سر کې مسوري کې وردن نکاو امر واغستل چې پټي گزاره مې وشي یوره لمې ماته چې سکه مزدوري کې ما چاو
ما ته چې خانو مزدوري به کې خو دغه قاعده ده چې دغه دي چې یو برقه به راوباسي یو کجوره به درکړم که داسې کولی شي ښه پخه تمرتون بدلوین اوس یو برقه هغه برقه هم داسې برقه نه وه لکه زمونږ دا برقې چې دي به یې د څاروي سلمن ګنډلې وه نه به یې راوښکه په څلورو پنځو کسو به یې راوښکه باغ به یې پې اوبه کاو یو دون ختم وایي چې یو برقه مې راویسته نو ور برلم چې کجوره راکړه کجوره به یې راکړه بله برقه مې راویسته برمن نه کجوره راکړه یو څو کجورې مې جمع کړې برقه مې د به ځای پرېښوه سړی ورته اواز کوي چې ته له غوندې ودرېږه د الله بنده ته خو ما له ټول باغ اوبه کوو پنځه شپږ کجورې دې یوړئ ستا خو ما سره ډېره مزدوري کېږي وی ما ورته چې مزدوري به خپل کار کوي زما هسې نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک راوتي او چې در خولې مبارکې نه یو حدیث اوتي او ما نه هغه چېته ګډوډ نه شي چې د احادیث زده کړم بس په دې زما ګزاره کېږي هغه پنځه شپږ کجورې مې وخوړې رامنډه مې کړې نبي علیه السلام راوتی او د هغه نه بیا احادیث زده کړل یو ټیم به هغوی نه ضایع کوو د پیغمبر علیه السلام نه به قرآن زده کوو او حدیث به دې زده کول شپه ورځ به ورته ناستو په لوږه او په نارو به سر نن موږ له خدای ډوډۍ هم را کړې نن موږ له خدای رزق را کړی دی موږ له مکان را کړی دی موږ له عزت را کړی دی موږ له فراخه روزي را کړې ده او دا د موږ یقین دی او دا ایمان دی چې دا ژوند هر څنګه چې دی ختمېدو والا دی مرګ راتلو والا دی د مرګ نه خلاصي ګناه لیکن بیا موږ د خدای دین ته شا کړی نورونو یاد وساتئ یو یو بچی دا د خدای او د پیغمبر دی کتاب ته وقف کې علم پیو کې که تاسو وایئ چېرې علم پیو کما ډوډۍ به څنګه چل کوي ډوډۍ به وله خدای ورکوي د ډوډۍ ذمه داري الله غشتر ما من دابة في الارض الا على الله رزقها په مخ د ځمکه یو ګرځنده حیوان نشته مگر چې څومره دي د ټولو روزي او رزق الله وي زما په ذمه داري او خدای به وله ښه رزق ورکوي مزیدار روزي به وله خدای پاک ورکوي یو یو بچی باندې قرآن یاد کې یو یو بچی باندې علم وکړي قرآن او حدیث پې زده کې دا به قسم دی ستاسو له دې بچو دپاره او ستاسو دپاره ډېر لوی د سعادت او د آخرت د فایدې ذریعې دی وایي چې عذاب قبر خو زموږ عقیده دا ده چې روح ته ملاویږي او وجود ته ملاویږي دا روح په سجین کې پروت دی خدای دې زموږ روحونه وساتي او د قبر سره یو کلک تعلقي لکه څنګه چې نور په کوم ځای کې د اسمان څومره زموږ نه اوچت دی اسمان نه لاندې خو موږ نه څومره اوچت دی او د ځمکې ته اثر را رسي دقه رنګې روح په سجین کې پروتي خو په قبر کې که دا وجود خاورې ذرې ذرې هم دی نو دې سره خپل تعلق لګېدلی دی نو هغه روح ته چې عذاب ملاویږي نو د هغې په سبب به د وجود دې ذرو ته مو سره عذاب ملاویږي خدای پاک دې مساعد دا خو د اشهد ان محمد رسول الله او ځان له محمد رسول الله وي دا ولې ویل کېږي دا د ان د وجې نه ان محمدن دا ان راغی دا غي وجنه محمدن بوي او ځان له محمد رسول الله ان پکې نشتا نو محمد رسول الله بوي یو سړی د مور او پلار نه ازاری وي د پسې مونږ څنګه دی ګوره چې کم سړی د مور او پلار نه ازاری د مور او پلار عاق کړی وي عاق دې ته وي چې مور یا پلار ورته وي ما نه بخلې او غلطي هم د دې سړي وي د مور او پلار ني د پسې مونږ ناروا دی دارنګه کې یو سړی استاد عاق کی استاد ورته وي چې ما نه بخلې خو د دین استاد د قرآن او د حدیث استاد چې قرآن ورته خولي حدیث ورته خولي هغه اون بخي خو غلطي د دې شاګرد وي نه هغه پسې موږ مونږ نه کېږي خجی بعض خلک د اولیاء او کرامت نه مني وی دا هیڅ نشي کولی دوی ته دعا کوي نو کرامت د اولیاء او حق دی دا حقیقت ته چې اولیاء کرام له خدای پاک کرامت یو اعزاز یو عزت ته وي داس یو کار چې هغه د عقل نه باري او د یو ولی د لاس نه خدای پاک ښکاره کړي دا بله خبره چې دوی هیڅ نشي کولی نو هیڅ نشي کولی دا معنا کته کې چیرې قبر له لاړ شي او ته ورته چې ما جوړ کو تا جوړ کړو دا زم هم چې دا نشي کولی دا د خدای کار دی تا نشي جوړولی ولی د خدای جوړای به څوک الله
تا ته هیڅ نه تکلیف در کولی شي او نه دله ضرر در کولی شي. د تکلیف او د ضرر مالک الله دی. دا خبره ټیک ته درسته ده چې تا ته څه فایده نشي در کولی. داسې فایده چې ته ترې کومه غواړې ته به غوښتنه د الله نه کې. د اولیاو قبرون لګوره چې دی څه دپاره دی؟ یو خدا چې د نیکانو قبرونه دي، د خدای پاک نیکان بندګان دي، نو هغوی ته هم دعا کوئ او ځان ته ملته دعا کوئ. او که ته هغوی وسیله کې نو زمونږ علما جایز ګڼي چې خدای دا نیک ولی الله دی، د ده د نیکو عملونو د وسیلې نه، د ده برکت نه، د ده د وسیلې د وجې نه خدای په ما رحم وکړي. دا بالکل جایز دی. دا زمونږ د دیوبند اکابر هم جایز ګڼي. نو دې لپاره ده. او په دې لري چې تعالی ما به جوړې زما دا بیماری دې دا به ټیک کې، نو دا مال به زوی راکې، ما زما واده نشته چې زما واده شي، دې تعالی رااله. دا قصې ټولې غلطې دي. دا سیزونو کې به سوال صرف د رب العالمین نه کې، د خدای نه پکې. باقي د اولیاو قبر لا شرعي طریقه باندې تلل ډېره لویه فایده ده. ها ډېره لویه فایده ده. دا به تر یا چې دا خو ګوره د خدای یو نیک بنده و، پکار چې زم نیکي وکړم، دعا به ورته وکړي، خدای ته به وسیله کې د خپلې دعا دپاره. د نارینه دپاره څومره وزن سونا اچول پکار؟ نارینه بالکل سره در نه اچوي. د سرو زرو ګوته نارینه دپاره اچول ګناه ده، یو معصم ګناه ده. سره در اچول د سړو دپاره بالکل منع دي. زنانو دپاره مسواک ویل بالکل پکار دي. زنانه چې څنګه نارینه مسواک مږي دغه رنګې زنانه هم مسواک مږلی شي. اگر چې زموږ د فقه کتابونه لیکي چونکې د زنانو اورې لږې کمزوري وي نو جوله ورته وایي، په دې فضایانو سره جوله دې مږي یا دنداسه دې مږي، لیکن مسواک هم صحابه بیبیانو چې څومره دي نو هغوی مږلی دي. او بعضې خلک وسیله نه مني، خو ما تاسو ته وایي وسیله او توسل جایز دي. ښه زموږ دیوبند اکابرو لیکلي دي. او په برکت سوال کوم دا جایز دي. ښه بعضې خلک وایي چې دا خو خاورې دي او دا خاورې نه دي. خاورې خو دي، خو په خاورو کې هم خاورې هم بویه که نه. دا مویه د اولیاو سپکاوی مه کوئ. دا بعضې یو فتنه راوتې ده. بعضې خلک داسې راوتې دي چې د اولیاو احترام نه کوي، د هغې قبرونو ته وایي دا تیږې کاڼي بوټي دي او دا صرف خاورې دي. دا غلطې خبرې دي. اولیاء د خدای مقرب نیکان بندگان تیر شوي دي، خواره یې کړي دي، خدای ته نږدې خلک تیر شوي دي. د هغوی به د قبرونو احترام کې، د هغوی د بچو به هم احترام کې. او دا خبرې دا غلطې خبرې دي. دا د کاغذونو متعلق لیکي، نو کم کاغذ باندې چې د خدای او د پیغمبر نومي، لکه خو زمونږ د اخبارونه چې کوم دي دا اردو د پښتو اخبارونه دې کې سودا خرڅول ناروا دي او دا چې ته ډډې ته غورځول پکار دی. د خدای د نوم یا د پیغمبر د نوم احترام پکار دی. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي. خدای د آفاتو بلیاتو مصائب و مشکلاتو نه په امان کې اوسه. خدای زمونږ بچي عالمان کې، د قرآن او د حدیثو عالمان کې. او خدای پاک چې کوم علماء کرام زمونږ استادات تیر شوي دي، زمونږ روحونه خدای د هغوی سره ملګري کړي. الله زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای چې چا د جومات سره امداد کړی دی او ورسره کوي، ته ورسره الله امداد وکړي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته ولله شفا ورکړي. یو ملګری دی هغه د بچي واده دی او هغه ما ته وایي چې د جمعې دې ملګرو ته وایي چې موږ ته دعا وکړي. دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې هغه ښادي په خیر سره تېره کړي، خدای پاک یې پرې خوشحاله کړي. یو بل بني آدم دی ما ته اوس په لار کې وایي څه مشکلات او تکالیف دي، ورته دعا وکړي چې خدای پاک یې د هغه مشکلات او تکالیفونه په امن کې وساتي، خدای وله خیر ورکړي. یا الله چا د څه مشکلات او تکلیفونه دي، خدای د هغه مشکلات تکلیفونه ته په خوشحالو باندې بدل کړي. خدای زموږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي. الله د بیت الله حج لم بار بار بوتلی کې زموږ خدای مشرانو بخي او موږ ته زموږ کشرانو ته خدای د اسلام د زندګۍ هدایت نصیب کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. پکور کې مور چې باغ وشي او دا سر پټ کی او ځان ته مسله واچي او کوس کوي، نو ماشوم ورو چې مور ته ګوري دا هم د مور باندې عمل کوي. مور کو جالمات باندې کېناستو قرآن راوړش او تلاوت یې شروع کو، دا لور به قرآن راغی تلاوت کوي، لیکن زما عزت مند مور هغه دیندار دي.
مور سخت کار دی د بانک په وخت کې نه مصنف پیجنی نه موس پیجنی نه د قران تلاوت ورزي نه د خاوند د حق خیال ساتي نه پکې دینداریشته ذکر اسکار شتا